د خپلواکۍ اتل وپېژنئ ونیس کمپاین د لغمان په مهترلام ښار کې د لغمان ولایت مهترلام ښار سربیره په کلیو بانډو کې د خپلواکۍ اتل وپېژنئ تر سرلیک لاندې ونیس کمپاین پیل شو. په یاد کمپاین کې د لغمان والي انعکاس سره په خبرو کې وویل له دې ونیس کمپاین نه یې موخه د خپلواکۍ او ملي ویاړونو په ارزښت درناوي او دغه ورځ د ستر غازي امان الله خان د ژوند او کارنامو په اړه د نوي نسل پوهول او د دې ترڅنګ د لغمان لرې پرتو سیمو ته د سولې او امن د پیغام لیږدول دي. د کلي او د ولسونو هغه پیغامونه ورته رسول چې خپل ملي اتل وپېژني او د سولې او د امن او د ثبات پیغام وټول ولس ته او ټول لغمانیانو ته ورسوي. بلخوا د یاد ونیس کمپاین ګډونوالو په وسلوالو مخالفینو غږ وکړ څو له جنګ جګړو لاس واخلي او د خپلواکۍ د اتنوي کلیزې په ویاړ دی د سولې لار غوره کړي. زه چې د چوکونو کې د افغانستان د درې رنګه بیرغ ووینم فکر کوم چې افغانستان یو ځل بیا ازادي اخیستې او آزاد افغانستان دی. زه د دولت په مخالفینو وسلوالو غږ کوم چې هغوی زموږ ورونه دي له جګړې د لاس واخلي د هیواد ته د سوله ور وبخي خوښي دې ور وبخي. که موږ ښار ته ولاړ شو ښار کې عکسونه وګورو همداسې په کلو بانډو کې ان تر دې پورې چې جنکیو سره هلکانو سره د غازي امان الله خان عکسونه لاسونو کې نیولي دي. خو د یاد ولایت اوسیدونکي په دغه ولایت کې اوس هم د نامنیو له امله اندېښمن دي. دوی وایي امنیتي مسؤلین دې باید کلک امنیتي تدابیر ونیسي څو ښاریان د خپلواکۍ ورځ په خوښۍ ونمانځي. په ورته وخت کې د لغمان امنیتي مسؤلین بیا په یاد ولایت کې د امنیت په برخه کې پوره ډاډ ورکوي. موږ د افغانستان د استقلال د لاسته راوړلو په مناسبت ټول لغمان کې یو ګډ امنیتي پلان باندې د ډیر پخوا څخه هم کار کړی دی او د تطبیقولو لپاره ټول امنیتي ځواکونه ملي اردو ملي پولیس ملي امنیت په ګډه د ډیره همغږۍ په فضا کې لغمان کې سراسري امن د خوندي ساتلو لپاره دا پلان عملي کېدو په حال کې دی. د نورو ولایتونو په څیر په لغمان کې هم د خپلواکۍ د اتنوي کلیزې په پار پراخ چمتووالی روان دی. لغماني ځوانان وایي چې دا ځل به د ازادۍ اتنوي کلیزه په خورا شاندارو مراسمو سره لمانځي. دوی وایي چې موږ به له ملي بیرغونو سره یو ځای د لغمان لرې پرتو سیمو ته هم د هیواد د سولې پیغامونه له ځانه سره لیږدوو. فقیر محمد فقیرزی انعکاس راډیو تلویزیون لغمان مهترلام ښار.